د حامد کرزي تازه خبرې افغانانو ته یې څه هیله ورکړه. سلام ستړي مه شئ. پخواني ولسمشر حامد کرزي د سولې اړوند د خوښۍ خبر ورکړ. هغه نن په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانان سولې ته اړتیا لري او د سولې پر مټ کولی شي دلته روانه پردۍ دسیسه ختمه کړي. نوموړي وویل چې افغانان په یوه پردۍ جګړه کې راګیر دي. دلته روانه جګړه پردۍ ده خو وژل کیږي پکې افغانان او له دې جګړې د ژغورل کېدو لار یوازې سوله ده. حامد کرزي د خپلو خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې ژر به بین الافغاني مذاکرات په خورا جدي توګه پیل شي او هیله شته چې ژر جګړه د خبرو له لارې ختمه کړل شي. هغه په دې توګه په هېواد کې د سولې د راتګ زیری ورکړ او په خبره افغانان په خپلو کې سره جوړېدلی شي او جګړه پای ته رسېدونکې ده. نوموړي په خپلو خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او یوازې د ولسوالیو نیولو ته دې نه خوشحاله کېږي ځکه له دې لارې هېڅ ځای ته نه رسېږي. نوموړي همداراز له دې ډلې وغوښتل چې په خپلو جګړو کې د عامه تاسیساتو ته زیان نه رسوي او د خپل هېواد د ساتنې لپاره دې سوله وکړي. پخواني ولسمشر دلته روانه جګړه د زبر ځواکونو ترمنځ د سیالیو له امله وبلله او په خبره افغانان باید د خپل هېواد اهمیت درک کړي او په دې پوه شي چې نړیوال د دوی ستراتیژیک موقعیت ته اړتیا لري. هغه همداراز پر ځوانانو غږ وکړ چې له هېواده دې نه وځي او د خپل هېواد په جوړولو کې دې برخه واخلي. حامد کرزي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په هېواد کې جګړو زور اخیستی او ډېرې ولسوالۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لاس په لاس کېږي. په هر حال تاسو د حامد کرزي د دغه خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ بل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا ستاسو چوپړ ته راځم پلې او بخښونکي خدای وسپارم. الله پامان.